د خوست په مرکز دغه راز د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د حیدر خیلو په کوچه خیلو سیمو کې د بیارغونې کارونه تر کار لاندې دي. د یادې مؤسسې مسؤلینو په وینا په یادو پروژو کې د څښاک پاکو اوبو 3 شبکې شاملې دي چې د چارو په بشپړېدو سره به 515 کورنۍ ترې ګټه پورته کړي. جمله په دغه درسرو کلیو کې 14,409,924 افغانۍ مصرف لري او 525 کورنۍ 4,025 نفر هم ترې مستفید کیږي. د دغې واش برنامې سره موږ د حفظ الصحه ټرینینګونه نیولي دي او د CLTS په پروګرام کې کینارابونه دي چې هر څوک په خپل کور کې یو کیناراب ولري تر څو چاپیریال ساتلی شوی وي او حفظ الصحه مراعات شوی وي. هممهال د خوست د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې تر کار لاندې پروژو څخه څارنه پیل کړي او لوړ کیفیت ورته لومړیتوب دی. موږ ته د هر څه نه ډېر اولویت هغه دی چې په راکویلټي په هره پروژه کې 100% پوره وي. انشاءالله راتلونکي کې به هم موږ چې څومره پروژې وي 100% به موږ د دې نظارت کوو. کوالټي چې 1% په 100% کې کم دی موږ واس مطابق موږ ته د قبول وړ نه ده. د کوار مؤسسې مسؤلینو په وینا د اوبو پر یادو شبکو باندې د څه د پاسه 140 میلیون افغانیو په اندازه لګښت راځي چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دوی په وینا ورته مهال د واش پروګرام په 2 نورو برخو کې هم بېلابېل فعالیتونه دوام لري چې د کینارابونو جوړول او د حفظ الصحې د عامه پوهاوي برخې شاملې دي.